د پیغمبر علیه السلام باندې د لور مبارک وعده د نامې د سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها و ارضاها یو ځل بیمار صبر تکم دا لګو رہی بیمار مشکا شریف کی حدیث مبارک دارمی مراغستے شرح سنن مراغستے اے فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک جمعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اب مخامخ داسی نے لیدل لاند بے لیدل نو پدے ورز سردار کونین مبارک تا اولی دل او پدیر عاجز انداز کے تین تپوس کی مور او پلار می درن قربان شاول خپیس تکلیف دینن ورتوی اے دغاری سور یارا لور مبارک دی بیمارا دا لور مبارک دی صدا سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمارا دا سار رات للما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں منزک سرداری کونین مبارک میں سوتن نزی دی پا منڈ منڈ لارو زکداغی کوٹد جماعت سر پہ وستوا دروازی اٹھکولا صدیقی آداب دادی لور چم وادیو کوٹے تورزی دروازہ بورتوخی منگو ہاں علیکہ سوکی دروازہ کھولو زدم کنا مانا پیشانی اوز دی آئے سچلو شنو پلار دے ماں رور دے ماں عبدالمتین ماں ان دروازہ چھوٹا کونو او سوکی صحیح مکانا سوکی جی صحیح مکانا دروازہ اٹھا کولا تپوس کئی سوکی زکاغی بسور کی قتل چی سرداری کونین بکل را پاسیگی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار دا دروازہ اٹھا کے دلسو کے بعد ورطوی صدیقی ابو بکر صدیق امد عبد الرحمن اود بی بی عائشہ پلار ماں اراوچت شلا و بابا جانا دروازہ خو کلو دا ولی امدہ سے نرات للے ورطوی ایک رانی لورے یو زلی زستاد خکلی ستاد زر قرار زماد زر ارزو تمنا امام الانبیاء سراز تشریف فرماؤ ما منگ دوارا مجلسو دیر خکلے مجلسو مزیدار ناگہانا دا سرداری کونین حالات مبارک بدل شلو ما ووری دل چرازا اہلاً و سہلاً مرحبا زب حیرانم چا سر خبری کئی مانے تپو سکو اے صدیق اکبرہ تپوشی چی ما چاہتا اجازہ اکر چراشا ما ویلی یا رسول اللہ ما تپت نشتا ورطوئی جبرائیل علیہ السلام زمکیل تشریف آوری کرے وا او یا ذر پرشتی ور سر راغلے وے سورہ فاتحہ روڑلا سشے روڑو ٹولو سشے روڑو سورہ فاتحہ روڑلا ما سر مجلس کی ناس ہوئی جبرائیل علیہ السلام اجازہ اغختلا تا سر پخوا کی صدیق اکبر ناس تے منگتا اجازت دے کنا اے عائشی ما ووریدل چا رسول اللہ ورطا اجازت ورکڑو ما تا گورا او دا رسول اللہ کوٹی تا گورا او بغیر اجازت راتلو تا گورا اے گرانی لوری عرص برداشت کولے شما خود امام الانبیاء دا کوٹے ضربر بیدبی برداشت کولے نشما سبحان اللہ سردار کونین کوٹے تبزر اعظم دا صدیقی اخلاق دی سو کیا لگا زیمہ ماں نہ پیجانی موبیلو کیا لگا سو خبر ہے کہ من خوب بسر تمرا بوجھ دے نو ابل اور سے اوکاس موبیلو کو مال جی سو خبر ہے کہ وہ دینے پہ جندم مس مالی رجی لگ خبر در آوانے خواگی لگی یا سنگا چل دے وہ بیدے منگا ہیر کو مانچے رجی خبر در آوان دے واللہ بس خواگی لگی مانا وہی نبی آران دے پیدا کڑکا منگوی غریبانان خلق بس بے افسوس مراغ من خوادتا وہ سوے
ما وې داس چلې چې ستا زما په زړه کې بخپل مقام کې ځان درا او پیژندل کېدې چې ډېرو نه بدتر ډېر محبوبي خو ځان را او پیژنه خیر دی ته خبره اوس ما لیو خو تا ته پته لګي چې اسم کمزوری غمونه مصیبتونو سړی ووالو ګرانه شي مدرسې بوجم دی بیانات هم وي مړه به زه به بل وخت کې به موبایل وکړم بس و دې نه پېژندلی موبایل یې کټ کو مخصوصاً ټیم بیا رنګ راغی ما له السلام علیکم وعلیکم السلام ما څوک خبر کې و دې نه پېژندلم ما ویل داسې چل دی چې غرمنې ملګری که نه وایي آو ما غیم ما بس خفه نه شي والله که مې ذهن کار کوي نه وی خپلان کې خبر کوم و د غریبانانو موبایل کله کله اوچته وایي انا لله و انا الیه راجعون دا زمونږ تعارف دی د خپلو منځ کې خفه کېږو به نه لکه اوس د خدای بندنو ټیک دا زمانم د غم وجه به م وي اوس خو ډېر ګناهګار یم او د ګناهګار سړي حافظه کمزوري نو زه خو ګناهګار یم حافظه مې چېرته کار کوي نو زمونږ د خلقو دغسې تعارف وي نه وروره موبایل دې وکړو لومبی ورته څو خبرې کې عبدالمتین نو څه چلو شو ولې نو څه وکړم ځان ته چې شیخ الحدیث یو چې دا ما ته موبایلو کې څو خبرې کې وایي پلان کې زه خوشحاله شم او چې دا نوم لږ وګود کې ځم چې ته ځان ته خپله مولوي صاحب ویلو پلان کې مولوي صاحب خبرې کوم پلان کې قاري صاحب پرېږده دا ته ځان ته مه وایه تا ته به خلک وایي که یې د دې اهل عزیزانو صدیق اکبر وایي لوري تا ته راغلم بابا جان وایا څه مسله دا او څنګه راغلې ورته وایي ای ګرانې لوري که ډېرم بیماره لاس مبارک خپل لا واغوستو د دې په تندي مبارک باندې ولګولو مشکات شریف کی حدیث مبارک دے چې صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د لور مبارکی تندے مبارک کل کړلو د بچی تندې ښکلوا د زوی ښکلوا د نوسی ښکلوا د مشرانو لاس ښکلوا د بوډاګانو لاس ښکلوا د علماو لاس ښکلوا قسم په خدای دی کې انسان کې عاجزی راځي انسان ته ځان ډېر کمزور شي چې دا د دومره لوی مقام خاوند دی دا مې پلار دی دا مې تره دی دا مې رور دی لاس ښکلوا د عالم لاس ښکلوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ مبارک د پلار لاس ښکل کو وایي چې لوري یو خبره ته کوم اوس زه درته وایم چې سردار کونین را روان دی تشریف آوري به کوي بابا جان وایه اے ګرانې لوري که کلم بیماره وي او ډېره سخته وي پزان تکلیف تیر کا وگرانی لوری ما پجون کی داسی خبر دیرانوشی چی زما دا برداشت نباروی اے گرانی لوری پزان تکلیف تیر ہوا خو زما معشوقم دردوا زما دا معشوقی دوڑان دی افسیلی مکوا دا تکلیف اظہار مکوا ما خپل محبوب په خفګان باندې خوښ نه دی چې زما معشوقه دې خفه وي زما معشوقه دې غمجنه وي وګرانې لوري که ما خوشحالول غواړي نو یې ګرانې لوري زما د محبوب د وړاندې هېڅ قسمه تکلیف مظاهره وه ورته وي ای زما ګرانه پلاره ما خو ډېر برداشت وکړو لیکن سرداری کونین دومره مینه او محبت دی چې ما باندې کله تکلیف راغی شپه وه تهجد وکړل د هغې نه بعد راغی زما سر مبارک باندې هاي هاي څه مبارک سر دی خدایا یو لاس مبارک لاندې کو بل لاس مبارک زما په سر کې خودلو اے ګرانه بابا جانا ما ته قسم دی بیماری دومره تکلیف نو را کړې څومره خوشحالي چې رسول الله مبارک را کړلا او بابا جانا ټولې خوشحالي یو طرف تکا لویه خوشحالي دا وه چې ای عایشې ستا تپوس ته جبرائیل علیه السلام د اسمان نه راغې دویم تپوس کوونکی ته وي او ستا نه وړاندې تپوس چا کړی و جبرائیل علیه السلام
دا د هغه چا لور ده اخلاق دا دي کوټې ته د لور بغیر اجازته نه رادننه کېږي